بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د رحمان بابا غزل به وایو، د هغې تشریح به کوو. هغه زړه چې خدای روښان که جام د جم شي، په دا جام کې ورښکاره تمام عالم شي. په آدم کې د حیوان خویونه شته دی، بیا حالی آدم بوله چې آدم شي. واه، هغه زړه چې خدای روښان که جام د جم شي. کم زړه چې الله پاک نور ورکی، د عشق نور، د پوهې نور، د آگاهی نور، اویرنس چې ورته په انګریزي کې وایي، هغه زړه روښانه شي، داسې روښانه شي لکه د جمشید جام. نو جام د جم خو په فارسی شاعرۍ کې او په فارسی میتالوجي کې، فارسی دیومالا کې ډیر مشهور دی که نه. جمشید، جم مطلب جمشید، جمشید باچا و، او د هغه سره یو جام و، یو پیاله وه چې په هغې کې به هغه ټوله دنیا لیده. غالب چې وایي اور بازار سے لے آئے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے. نو رحمان بابا فرمایي چې کم زړه ته چې الله پاک رڼا ورکي، روښانه یې کي، نور وله ورکي، پوهه وله ورکي، عشق وله ورکي، نو هغه زړه داسې روښانه شي لکه د جمشید جام. او بیا هغه چل کیږي کوم چې به د جمشید په جام کې کېدو، په دا جام کې ورښکاره تمام عالم شي، ټول جهان ورته بیا ښکاري. شاعر چې وایي مل چکا ہے شعور ذات مجھے، ذره لگتا ہے کائنات مجھے. لکه انګریزي شاعر چې وایي، ویلیام بلیک چې وایي که نه، مطلب معنی دا ده چې په یوه ذره کې تمام کائنات لیدل. نو دا زړه بیا د ده دومره روښانه شي چې دی پکې دا ټول کل جهان لیدی شي. مطلب د جهان حقیقتونه په ده باندې اشکاره شي، راښکاره شي پې. په آدم کې د حیوان خویونه شته دی، بیا حالی آدم بوله چې آدم شي. نو په انسان کې دا خوبي ده که نه، چې په ده کې د ټولو مخلوقاتو هغه خویونه دي، که هغه د فرشتو خیر دی، که د جناتو شر دی، که د زناورو بهایمو هغه هوس دی، لسټ چې ورته وایي، که دا هر څه دي خو دا په انسان کې شامل دي. خو د ده نه انسان آدم اشرف المخلوقات هله جوړیږي کله چې دی خیر وپېژني او شرک ترک کي، شر ترک کي، او داسې خویونه اختیار کي کوم چې د انسانانو خویونه او د زناورو خویونه اختیار نه کي، نو بیا آدم شي که نه. دی بیا شر دوابي، د زناورو نه بدتري که نه. انعام چې ورته په قرآن کې الله پاک وایي، انعام دا مویشي، نو د مویشیانو خویونه نو چې صرف خېټه مړول او شهوت پوره کول، بلکې د انسانیت دپاره مسیحا شي، د انسانیت خیرخوا شي او د آدم خوی اختیار کي، خپل خالق و مالک وپېژني، د هغه عبادت و اطاعت وکړي او د معاشرې یو بهترین فرد جوړ شي. نو هله به د آدم وي. په آدم کې د حیوان خویونه شته دی، بیا حالی آدم بوله چې آدم شي، چې خویونه د چارپایو پکې نه وي، سړی خوښ په سړي هله مسلم شي. مسلم مطلب کامل، پرفیکټ. نو چې د چارپاهو خویونه دی نه کوي، د زناورو خویونه دی نه کوي، خودغرضي، هوس پرستی که نه، خپل غرض، خپل مقصد د بل دپاره زړه نه خوږول، صرف د ځان غم کول، د ځان دپاره لګیا اوسېدل، د چارپاهو خویونه دي. غیر معاشرتي ژوند تېرول د چارپاهو خویونه دي. نو دا خویونه چې په ده کې نه وي، نو هله دی مسلم سړی شي، پرفیکټ سړی شي، یعنی پرفیکټ کامل انسان شي. چې اغوستی لباس وي د پاکانو، د ناپاکو چارې کاندي، خو به ګرم شي. ګرم مطلب بهتر، معزز به شي. چې که دی د پاکو خلکو حلیه قدرې هم اختیار کي، بیا که دی غلط کارونه هم کوي، خو د هغې حلیې د وجې
چې د پاکو خلکو حلیه اختیار کړې ده، د هغې د وجې به دی ګرم شي، معزز بشي، عزتدار بشي. که هر څو لذیذ طعام وي مزه نه کا، چې یوه ذره نمک یې زیات او کم شي. که ډېر خوږه روټۍ طعام خو چې مالګه پکې یا زیاته یا کمه نو هغه بیا مزه نه کوي. دغه شان که ډېر ښه انسان وي خو چې په ده کې بهتر خویونه نه وي، مطلب ښه خویونه پکې کمي، بد پکې زیات وي که نه، نو بیا داسې نه کېږي. هر څه په اعتدال کې پکاري، په اعتدال سره چې دی د خیر او د شر په منځ کې تمیز کولی شي، او دی د ښه او د بد په منځ کې په اعتدال سره رواني تمیز کولی شي، نو هله به دی بهتري. که هر څو لذیذ طعام وي مزه نه کا، چې یوه ذره نمک زیات و کم شي. خادي هر چرې د غم په اندازه وي، د هغو به څه خادي وي چې بې غم شي. خادي هر چرې د غم په اندازه وي، د هغو به څه خادي وي چې بې غم شي. نو د غم او د خادۍ هغه کنټرډکشن، تضاد، کائنات د تضاداتو مجموعه ده که نه. غم، خادي، تیاره، رڼا، خیر، شر، خوشحالي، خفګان که نه، غم، بدي، نیکي، زنانه، نارینه، حقیقت، مجاز، د دې هر څه نه دا کائنات جوړ دی که نه. نو دغه شان چې کوم انسان صرف خادي پیژندل غواړي او د غم نه لرې اوسېدل غواړي، نو دا ناممکنه ده، هغه خادي نشي حاصلولی. ځکه چې انسان غم وپېژني نو دی به خادي وپېژني، او چې انسان خادي وپېژني نو دی به غم وپېژني. غني خان چې وایي زړه لکه یو جام دی، خوشحالي غم شراب دی، تږی به رخصت شي، تا خو غم ته نسکور کړی دی. لکه ته پکې غم نه پرېږدې، صرف خوشحالي پکې غواړې، او هلته خوشحالي غم شراب دی. دا خوشحالي او غم یو څیز دی، دا دوه څیزونه نه دي. نو دغه خبره رحمان بابا هم کړې دی. خادي هر چرې د غم په اندازه وي، د هغو به څه خادي وي چې بې غم شي. هر چې خپله رضا پاسلي و قضا ته، که هر څو په ځان ناخوښ وي خوښ خورم شي. کوم انسان چې خپل ځان قضا ته، خپل مقدر ته حواله کړي، څه چې د ده په مقدر کې، د ده په نصیب کې، څه چې ده له مقرري، په هغې باندې دی خوشحاله وي، ځان ورته وپاسلي، ځان ورته حواله کړي، او څه چې هم وي بس په هغې دی صبر و شکر او قناعت کوي. نو که هر څو دی په خپل ژوند ناخوشحاله وي، که هر څو په ځان ناخوښ وي، خوښ خورم شي، خو دی خوښ شي، په ځان خوشحاله شي. خوښ مطلب خوش که نه، او خورم هم خوشحاله ته وایي. نو دی خوښ خورم شي په ځان باندې، چې خپل ځان دی تقدیر ته، قضا ته، او خپل مقرر چې د ده دپاره څه وي هغې ته چې دی ځان حواله کړي. عشقي چې تر کماله وررسیږي، د خپل یار له لاسه زخم وي مرهم شي. عشقي کمال ته هله رسي چې د خپل محبوب یعنی یار د لاس هغه زخم ستا دپاره مرهمي. مطلب چې زخم ستا دپاره مرهمي. کم زړه چې په زخم زخمي، کم زړه چې دردېدلی، هغه دردېدلی زړه هغه د هر چا درد محسوسولی شي، د کل انسانیت درد محسوسولی شي، د ځناورو درد هم هغه بیا محسوسولی شي. د بل په غم غمي کېږي، د بل په خفګان خفه کېږي. کم زړه چې په خپله زخمي، نو که څوک عشقي خپله کمال ته رسول غواړي، د عشقۍ کمال ته د رسېدو راز دا دی چې محبوب درکړی زخم هغه به ستا مرهمي، د هغې سره به ستا عشقي کمال ته رسي. که مونږ د پیغمبران انبیاء کرام علیهم السلام ژوندونو تماشه وکړو، نو څومره تکلیفونه، زخمونه هغوی برداشت کړي دي، زغملي دي، ځکه چې په دې کې یو راز دی، په دې باندې د هغوی هغه عشق مزید کمال ته رسي، نور کمال ته رسي.
که په ځان باندې قدم کېږدې رحمانه، نو فلکه به دې لاندې تر قدم شي. واه واه واه. که په ځان باندې قدم کېږدې رحمانه، نو فلکه به دې لاندې تر قدم شي. په ځان باندې قدم یخودل دا د رحمان بابا یو استعاره ده. ځان، خپل ځان، نفس د خپل قدم نه لاندې کول، خپل نفس میده کول، خپل نفس خپل غلام کول، خپل ځان حقیر ګڼل، کمزوری ګڼل، کبر نه کول، ریا نه کول، غرور نه کول، دې ته په ځان باندې قدم یخودل وای. په نورو ځایونو کې هم وای ته خطبه په منبر سلولې خطیبه، قدم کېږده په ځان باندې. منبر دا دی د کعبې سفر آسان دی، مرد هلی چې د ځان نه سفر وکړي، سفر دا دی نه په ځان باندې چې د قدم کېښودو نو اسمانونه به ستا د خپو د لاندې شي. یعنی ته به یو عظیم ترین انسان شي، اوچت انسان به شي. فلک، اسمان یو استعاره ده د بلندۍ دپاره، نو تا ته به دومره بلندي میلاو شي چې اسمان به دې هم د خپو لاندې شي. که په ځان باندې قدم کېږدې رحمانه، نو فلکه به دې لاندې تر قدم شي. واه واه واه، سبحان الله سبحان الله. سلامونه.